دا په زابل مرکز کلات کې د نیو پول کانټاکټ فدراسیون له لوري جوړې شوې سیالۍ دي چې د اتو ولایتونو اویا تنه لوبغاړو پکې ګډون کړی د نیو پول کانټاکټ فدراسیون مسول وايي هڅه کوي ترڅو ځوانان ورزش ته وهڅوي او د بې ځایه ګرځېدو او نشي توکو د استعمال څخه راوګرځوي. د نیو پول کانټاکټ فدراسیون دوم پړاو سیالۍ دي چې په دې کې اتو ولایتونو اشتراک کړی د کابل، دایکنډي، غزني، هرات، هلمند، روزګان، کندهار په شمول د زابل. نو ماشاءالله لوبو ډېر دوام وکړي تر اوسه پورې د مازدیګر ده 4 بجې دي چې ډېرې جوړې پاتې تقریبا 90 کسه موږ جوړه کړي دي. نو هدف مو دا شی دی د ځوانان ورزش ته وهڅوو، تشویق یې کړو. د زابل د ورزش مسول وايي چې د ځوانانو د هڅونې په موخه په مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو کې هڅې پیل کړي. نوموړی زیاتوي هڅه کوي چې د اسلامي امارت د مسؤلینو په همکاري د دې ولایت ورزشکارانو ته کار وکړي او د هغوی ستونزې حل کړي. پلان مطابق خپلو فدراسیونو ته رشد ورکړو. هر هغه فدراسیون چې خپل کانټاکټ کیک بوکس ده په خپل بخش کې څه فعالیت ترلاسه کړي، ځوانان په خپل بخش کې څه وروزي او هدف مو دا دی چې مرکز ته ملي ټیم ته خارجي لوبو ته لار پیدا کړو. ورزشکاران بیا دا ډول سیالۍ د ورزشکارانو د تشویق، د ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د سالمو اړیکو د ساتلو او د رزمي لوبې د ودې لپاره ګټورې بولي. انگیزه ما جوانان همین است که ما حمایت کنیم، اولا که ما از دیگران هیچ کمی نداریم، میتونیم در سطح جهانی بریم و افتخارات برای کشور خود کسب کنیم و از این مسابقات خیلی خوش هستیم و لذت میبریم. موږ خوشاله یو چې د کندهار ولایت څخه راغلي او موږ دا سره ګډون کړی دی. نو موږ غوښتنه کوو د نورو مشرانو څخه او د مسؤلینو څخه چې دا سیالۍ په افغانستان کې د نورو ولایتونو کې هم ورته جوړې کړي ترڅو زموږ استعدادونه ونړۍ ته وپېژندل شي. د یادونې وړ ده چې په دې سیالیو کې زابل لومړی مقام ترلاسه کړ.